د دوو سیټونو عناصر په هغه کې داخل وي موږ تاسې هغه ته څه نوم ورکوو دا رابطه ده اوس نو دا تابع عبارت د څه څخه دی تابع په حقیقت کې په روابطو کې یو ځانګړی ډول رابطه ده په رابطو کې یو ځانګړې رابطه ده څنګه زه اول تاسو ته یو رابطه دلته جوړه کړم تاسو دې ته دقت وکړئ آر دا یو رابطه ده 2 3 1 0 2 5 ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې هر د مرتبو جوړو سیټ مو ولیدئ رابطه ورته ویلی سئ قطعا په هغه کې اضافه خبره نشته بس دا رابطه ده چې په نام یې د مرتبو جوړو سیټ وي ښه دا خو یوه رابطه راله زه کولی شم دا رابطه تاسو ته په دې شکل باندې هم جوړ کړم یعنې دا د یوه سیټ عناصر دا د یوه سیټ عناصر په یوه ستون کې ولیکم چې څو دي 2 1 2 نو دا به داسې ولیکئ 2 و 1 دي د دې بل سیټ عناصر 3 0 5 دا به درته ولیکم 3 0 او 5 اوس نو تر دغه ځای چې ما درته ولیکل دې ته نو رابطه نه ویل کېږي ځکه صحیح ده چې تا د دوو سیټونو عناصر ولیکل مخ په مخه سره خو د دوی ارتباط دی نه دی بیان کړی نو زه د دوی ارتباط په ویکتورو اوس تاسو ته رسموم وم د دغه په لیدو سره 2 د 3 سره رابطه لري 2 د 5 سره لري 1 د 0 سره لري دا سوله یوه رابطه او د دغه سیټ عناصرو ته دا لومړي سیټ عناصرو ته موږ تاسې د تعریف څخه ویل زه اوس فعلا دې ته څه ولیکم لومړی سیټ دا نو په حقیقت کې په دې شکل و دا لومړی سیټ دی او دا عبارت د څه څخه درته راځي دوهم سیټ دا رالی دوهم سیټ 3 0 5 آیا دا رابطه په حقیقت کې دا د دوو سیټونو د عناصرو ترمنځ یوه اړیکه یا یو ارتباط ته بیان کړی دی که نه دا د دواړو سیټونو ترمنځ یو اړیکه یا یو ارتباط بیان کړی دا خو یوه رابطه ده کولی سو په دې شکل باندې په سلګونو نورې رابطې هم جوړې کړو مګر په دې رابطې کې ګوري څه کار دی امکان لري د لومړي سیټ عناصر د دوم سره رابطه لري خو کیدای سي د لومړي سیټ هر عنصر یوه رابطه ولري لکه مثال دی یوه دانه رابطه لري او هغه هم دی د 0 سره مګر دغه بیا 2 رابطې لري یو د 3 سره دی یو د 5 سره دی متوجه سولئ کیدای سي موږ تاسې داسې یو رابطه ولرو چې د لومړي سیټ هر عنصر چې تاسې وینئ هغوی د دوهم سیټ د یو دانه سره اړیکه ولري او تر یو د اړیکو شمیر زیات نه راسي دغسې یو ځانګړي ډول رابطې ته موږ تاسې څه وایو تابع متوجه سولئ دا رابطه یا ارتباط چې موږ تاسې په تیرو درسو کې دا خبره کړې وه دا په حقیقت کې د کمیتونو ترمنځ د ارتباطاتو ښکاره کولو موضوع وه یعنی کله چې موږ تاسو کمیتونه یو د بل سره رابطه لري یا ارتباط لري د هغوی پر ماهیت زموږ بحث نه دی یوازې زموږ بحث پر څه شي باندې و د هغوی پر ښکاره کولو باندې اوس نو مختلفې ډولې رابطې کیدای سي موږ ولرو لکه دا یوه نمونه درته راله اما په دې رابطې کې د لومړي سیټ هر عنصر د دوهم سیټ له یو دانه سره اړیکه لري موږ وایو نه داسې عنصر هم شته داسې یو عنصر هم په لومړي سیټ کې لرو چې د هغه د رابطو شمیر تر یو زیات دی یا 2 دانې یا هر څو دانې چې راسي ګورې دی د 2 دانو سره رابطه لري که چیرې د لومړي سیټ هر عنصر د دوهم سیټ له یو دانه سره اړیکه ولري بیا دغه ځانګړې ډول رابطې ته موږ تاسې څه وایو تابع اوس نو کله چې د تابع مفهوم ستاسې تابع لفظ مو واورېدی څه ډول یو مفهوم مو باید ذهن ته راسي موږ وایو تابع د دوو کمیتونو ترمنځ یو ارتباط ده یو رابطه ده یوه اړیکه ده خو داسې اړیکه ده چې د لومړي سیټ هر عنصر د دوهم د یو دانه سره اړیکه ولري بیا دا تابع ډوله رابطه چې دا په رابطو کې یو خاص ډول دی د دې اهمیت ولې دومره زیات وي په ریاضي کې دلیل یې دا دی چې کمیتونه یو د بل سره چې کوم ارتباط لري هغه دا د تابع په ډول باندې ارتباط لري څه معنا د تابع په ډول ارتباط لري یعنی د لومړي سیټ هر عنصر د دوهم سیټ له یو دانه سره اړیکه لري دا د لومړي سیټ عناصر ته موږ تاسې انپوټ هم ویلی وو د دوهم سیټ عناصر ته مو آوټپوټ هم ویلی وو اوس ګورئ زه تاسو ته 2 کمیتونه یاد کړم چې دا د تابع مفهوم یو څه واضح سي زه تاسو ته 2 داسې کمیتونه یاد کړم چې هغوی یو له بل سره اړیکه ولري فرض وکړئ
د مربع مساحت دا یو کمیت څو کنه او هر څه چې اندازه کیږي موږ هغه ته کمیت وایو او د یوې زولې اوږدوالی یعنې دا د مربع د یوې زولې اوږدوالی دا یو بل کمیت څو کنه او دا یو بل کمیت څو آیا ستاسې په نظر د دې دوو کمیتونو ترمنځ د دغه دوو کمیتونو ترمنځ کم ارتباط شته که نسته او مطلب دا دی چې دا دوه کمیتونه یو له بل سره رابطه لري اوس زه غواړم دا درته معلوم کړم چې دغه رابطه یې تابع ده که نه ده په رابطه تاسو ټول پوه سولئ چې ارتباط ته وایي نور نو موږ د هغه مفهوم نه تشریح کوو موږ د ریاضي د لحاظه وایو د دوو کمیتونو ترمنځ ربط د دوو کمیتونو ترمنځ اړیکه د کمیتونو ماهیت هم نه وایو د دوی د اړیکې چې څنګه لاسته راغلي د دوی ماهیت هم نه تشریح کوو خو ما دا یو مثال داسې اوس درته جوړ کړئ صحیح ده رابطه خو سوه اوس نو دا رابطه زه څنګه تشخیص کړم چې دغه رابطه هغه تابع والا رابطه ده که نه د تابع والا رابطه هغه یو وي چې کله دا د لومړي سیټ عنصر ته یو قیمت تا ورکوي د دوهم سیټ د یو دانه سره اړیکه باید ولري د لومړي سیټ عناصر ته موږ تاسو وایو انپوټ د دوهم سیټ عناصر ته وایو آوټپوټ اوس د دوی ترمنځ رابطه هندسې جوړه کړې ده او هغه رابطه چې هندسې جوړه کړې هغه د ریاضي په مرسته باندې لیکلې ده زه اوس تاسو ته وایم فرض وکړئ د مربع مساحت ته زه نوم ورکم اس یعنې دا یو کمیت یو متحول او د یوې زولې اوږدوالي ته نوم ورکم ا دا یې بل د دوی ترمنځ داسې یو رابطه هندسې مفهوم یې بیان کړی چې ریاضي ورته جوړ کړی صحیح ده په دې کې اوس دغه متحول لومړی دی دا لومړی متحول سو او دا هم څه شي رالی دوهم دا دوهم متحول دی زه به اوس دې ته سیټونه جوړ کړم د لومړي سیټ عناصر به دلته ولیکم د لومړي سیټ عناصر به دلته ولیکم د دوهم د به دلته ولیکم یعنې مطلب په دې کې کم عناصر لیکو هغه ا کمیت والا په دې کې کم یو لیکم هغه اس کمیت والا اوس که د یو مربع یوازې یو وي د هغه مساحت به څومره راسي ته په دې رابطه کې دا وضع کوې د هغه مساحت به راسي یو واحد که د مربع یوازې دوه وي نو د هغه مساحت به څو راسي څلور که د مربع یوازې درې وي مساحت به یې څو راسي نهه او که څلور وي شپاړس دا د دوی ترمنځ به زه ارتباط هم درته رسم کړم اوس تاسو ماته دا ووایاست د لومړي سیټ هر عنصر د دوهم سیټ له څو دانو سره اړیکه لري د یوه دانه سره یعنې د لومړي سیټ هر عنصر چې تاسو وینئ هغه یوه دانه اړیکه قایمه کړې یوه دانه اړیکه یې جوړه کړې په دا رقم نه دی لکه دا وګورئ د دوو دانو سره اړیکه درلودله اوس په عمومي توګه زه ستاسو څخه پوښتنه کوم آیا امکان لري په دغه رابطه کې دا خو یو رابطه ده آیا امکان لري چې په دغه رابطه کې زه دا زولې ته داسې یو قیمت ورکړم چې په نتیجه کې موږ ته دوه مساحتونه لاسته راسي مثال زه ورته وایم زه دې ته قیمت ورکوم 5 جواب راسي چې کیدای سي مساحت 20 وي یا به مساحت 25 وي آیا هر عدد چې تاسو ورکئ زولې ته د هغه په مقابل کې یو دانه عدد د مساحت شته که نه آیا هر مساحت د یوه دانه زولې د اوږدوالي سره اړیکه لري که نه د هر زولې اوږدوالي څو مساحتونه جوړوي یو دانه مثال تاسو ماته یو عدد یاد کړئ چې د هغه چې هغه د زولې اوږدوالی وي او د هغه زولې اوږدوالي په مقابل کې مساحتونه دوه رقمه جوړ شي امکان لري هر عدد چې ته انتخاب کې د مساحت مقدار به تا ته څو راځي یو دانه آیا دا په رابطو کې داسې یو ځانګړی ډول رابطه نه راله چې د لومړي سیټ هر عنصر د دوم د یو دانه سره اړیکه لري و دغسې یو خبر راله بس زه دغه ډول رابطې ته تابع وایم اوس په رابطو کې دا تابعګانې کوم ډول راغله هغه ډول چې د لومړي سیټ هر عنصر د دوهم سیټ له یو دانه سره اړیکه ولري دا هم یو رابطه ده که د یو سره اړیکه ونه لري تر یو ډېرو سره ولري دا هم رابطه ده مشکل نه لري خو دا چې د یو سره اړیکه ولري دغه ځانګړی ډول رابطه تابع ده او تابع ډېر اهمیت لري دلیل یې څه دی دلیل یې دا دی چې کمیتونه چې دا په طبیعت کې موږ تاسې وینو چې یو له بل سره ارتباط لري د دوی ارتباط سره کم دی د لومړي سیټ هر عنصر د دوهم سیټ له یو دانه سره ارتباط لري نور مثالونه یې هم ویلی سو ستاسې په نظر که چیرې د یو جسم کتله ثابته وي آیا کیدای سي یو قوه دوه رقمه تعجیلونه رامنځته کړي نه مثال فرض وکړي کتله ثابته ده کتله د یو واحد که زه قوه وارده کم لس تعجیل به یې څو راسي لس آیا کیدای سي چې په لس قوې تعجیل هم 20 وي هم لس وي مطلب دا دی چې هر عنصر د یو دانه سره اړیکه پیدا کوي که نه
مثال فرض وکړئ د یو جسم سرعت دی ثابت لس واحده دی. زه ستاسو څه پوښتنه کوم اوم 3 ثانیې بعد یې څومره واټن وهلی دی؟ او اوس دا واټن وهل شوی واټن او وخت دا دوه کمیتونه دي. دا یو له بل سره رابطه لري که نه؟ رابطه خو لري. اوس د دوی رابطه معلوموم چې دا تابع ده که نه ده. آیا ستاسو په نظر هر وخت چې موږ یاد کو د هغومره مودې وروسته به د 2 رقمه واټنونه وهلي که یو رقم؟ یو رقم. په فزیک کې اړیکه شته اکس مساوي په ما سرعت 10 تر 12 نو 10 ضرب ټي دا اړیکه ده. اوس 2 ثانیې بعد یې څومره واټن وهلی؟ 20 متره. 3 ثانیې بعد 10. اوس چې نو زه د ټي دپاره هر عدد انتخاب کړم دا هر انپوټ چې ورته ورکوو آوټپوټ څو راځي؟ یو. هر انپوټ چې ورکړې آوټپوټ څو رالی؟ یو. دغسې رابطې چې ته یو انپوټ ورکړې آوټپوټ یې یو راسي دغه رقم رابطې ته څه وایي؟ تابع. او اکثریت کمیتونه دغه رقم دي. نو بناء د تابع مبحث ډېر اهمیت لري. متوجه کیږئ؟ ښه توجه ورته وکړئ دلته مسایل. تابع یوه رابطه یوه قاعده ده چې یو کمیت ته له بل کمیت سره اړیکه ورکوي. دا خو عمومي خبره راله، دا خو د رابطې مسله راله. رابطه څه شی وه؟ د 2 کمیتونو ترمنځ ارتباط. په دې کې مسله ډېره نه ده واضح. تابع د 2 سیټونو ترمنځ یوه داسې رابطه ده، یعنی تابع د رابطې یو خاص ډول دی. آیا هر تابع رابطه ده؟ هو. آیا هر رابطه تابع ده؟ نه. دغه رابطه تابع نه وه، دا رابطه تابع وه. هر رابطه تابع نه وي، اما هر تابع رابطه وي، ځکه تابع د رابطې یو ځانګړی ډول دی. ګوري تابع د 2 سیټونو ترمنځ یوه داسې رابطه ده چې د لومړي سیټ هر عنصر یوازې او یوازې د دویم سیټ له یوه عنصر سره اړیکه ولري. اوس زه ستاسو څخه غوښتنه لرم چې تاسې دا متن ډېر په دقت ووایاست چې بیا مثالونه یې حل کړلی سو. په ګډه بیا وایو. یعنې تاسو کوښښ وکړئ چې دې متن ته دومره دقت وکړئ چې فکر وکړئ چې نه هیڅ جمله یې زما څه نه سوه پاته. تابع د 2 سیټونو ترمنځ یوه داسې رابطه ده، یعنې د 2 سیټونو ترمنځ رابطه ده چې د لومړي سیټ هر عنصر یوازې او یوازې د دویم سیټ له یوه سره اړیکه ولري. دا یوازې د تاکید مسله ده چې ګوره د لومړي سیټ هر عنصر باید څو اړیکې ولري؟ یوه دانه. که تر یو ډېر سو هغه رابطه ده، خو هغه رابطه تابع والا نه ده. متوجه سولئ؟ ښه. تابع د مرتبو جوړو له سیټ څخه عبارت ده. نو چې تابع یو ډول رابطه ده نو خود باید دا مرتبه جوړوي، داسې چې لومړی مرکبه تکرار نه وي. تاسو ګورئ دلته زوام تر یو ډېره رابطه ونه لري، اما دغه چې د مرتبو جوړو په بڼه ولیکې دغه تر د تکرار مسله په حقیقت کې څه مفهوم ورکوي ستاسو په نظر؟ دا د مرتبو جوړو په بڼه د لومړي مالفې تکرار معنا یې بالکل همدا ده چې رابطه تر یو زیات سو. همدغه د 2-3 مطلب دا نه دی چې 2 له 3 سره رابطه لري. نو د 2-5 مطلب دا نه سو چې 2 د 5 سره هم لري. نو کله چې دا لومړی مالفه تکرار سوله موږ هغه ته څه ووایو؟ دا نه ده تابع. نو که په دې شکل درته ولیکئ تاسې څنګه تشخیص کړئ چې دا رابطه تابع ده که نه؟ وګورئ چې رابطې ارتباط د هر عنصر تر یو زیات نه وي. که په دې بڼه درته ولیکئ لومړی مالفه باید تکرار نه وي، د دوهمې مالفې تکرار کېدل، د دوهمې مالفې د رابطو تعداد زیاتېدل، په دې کې موږ تاسې شرط نه دی وضع کړی. ښه اوس تاسې دغه مثالو ته دقت وکړئ. دا مثالونه چې کار کو ډېر زیات مهمه مسله راځي. ما تاسو ته مختلفې رابطې جوړې کړي. تاسو به دا تشخیص کوئ چې آیا دا رابطې تابعګانې دي که نه؟ دا د یوه سیټ عناصر دي، دا د بل سیټ. شکل ته وګورئ دا تابع نه ده. دلیل یې څه دی؟ دلیل یې دا و چې د لومړي سیټ هر عنصر باید یوه اړیکه ولري. دلته داسې یو عنصر شته چې اړیکې تر یو زیاتې دي. تر یو زیات چې 2 رالی که 200 رالی پر موږ خبره یوه ده. او ګورئ دا مسله څنګه ده؟ که چیرې په لومړي سیټ کې 1000 دانې عناصر ولرئ 999 یوه رابطه ولري، دا یوه دانه تر یو زیات ولري، هماغه هم تابع نشي کېدی. متوجه سولئ؟ نو په همده خاطر څه وایي؟ هر عنصر باید یوازې یوه رابطه، یعنې دا خبره د هر عنصر دپاره ده. دا اسانه تاسو تشخیص کوئ. دې ته ووایاست ما مخکې تاسو ته ویلې چې دا د دویم سیټ عناصر ډېرې اړیکې ولري، دا مسله شرط نه دی. زه یوازې دا معلوموم چې د لومړي سیټ عناصر څو اړیکې لري. 2 یوه دانه اړیکه لري، 8 یوه دانه، 1 یوه دانه، 9 یوه دانه، بس دا تابع ده. که د دوی دا د یوه دانه اړیکه ټول د یوه عنصر سره وي او یا د مختلفو سره مشکل نه لري. خبره دا ده چې دوی یو اړیکه ولري، دا عنصر څه یو ویکتور راوتلی وي او مهم ته یې رالم. دا تابع وه. تابع ده که نه؟
آیا هر عنصر یوه اړیکه لري که نه لري؟ په دې کې د اړیکو شمېر تر یو زیات راغلی لکه په هغه شکل کې نه دی راغلی. نو دې ته اوس زه تابع ووایم که تابع ورته ونه وایم؟ جواب دا دی چې دا تابع نه ده. ولې تابع نه ده؟ دلیل یې دا دی چې ما تاسو ته ویل هغه متن ډېر په دقت سره ووایاست او جواب یې په هغه متن کې راغلی و. هغه متن کې موږ تاسو څه ویلي و؟ دلته وګورئ، هر عنصر باید اړیکه ولري او یوه دانه ولري. اوس د دې متن په اهمیت پوه سولو چې په دې کې خو دوې مهمې خبرې ذکر سوي وې. یوه مهمه خبره دا وه چې هر یو باید اړیکه ولري، یعنې که بې اړیکې پاته سو کم دانه هغه هم تابع نسي کېدی. خبرې ته متوجه یاست چې هر عنصر باید اړیکه ولري او ولري د یوه عنصر سره. نو دا ولې تابع نه راله؟ د اړیکې تر یو زیاتې سوې. دا ولې تابع نه راله؟ د دې دلیل دا و چې دی بې اړیکې پاته دی. نو په هغه جملې کې دا خبر راغلی و چې هر یو باید اړیکه ولري او د یوه دانه عنصر سره یې ولري. اوس خو د تابع تشخیص اسانه دی؟ بالکل.